په بام کې 4 کسان ول قومندان صاحب 2 تیز نه خانوشتونکي 2 نور کسان ول 4 واړه مو وویشتل وسلې مور نه واخیستلې ډله چمتو ده قومندان صاحب ستاسې عمل ته په تمه دي تاسو کوئ کمکلانو سمې کنټرول کوئ کنه امر په ځای کې قومندان صاحب ژوندی اوسې نازه زما ژوند دې وژغوره ډاکټره تاسې همدلته پاتې شئ موږ یو ځل شاهین پسې ځو سمه ده سمه ده ماشه نازه زر کوه چې ځو موږ چېرته ځو امیره کلي ته خو لومړی باید له هغو سنګوریانو نه ځان وژغورو مېرمنه مې چېرته ده فاصلې مو څه وکړل نه پوهېږم هغه تښتېدلې ده ته دروغ وایې دروغ اصلي اړیکه ونیوله ووایي په تابوت کې خښه کړې ووایه اصله چېرته ده ځناوره ووایه مرداره همدې داسې مه کوه داسې مه کوه مړ کېږي ووایه نه پوهېږم مړ کېږم چیزو نرگس مامی واجه دامی واجه آقا اوس پریکتا رازا چیزو نرگس ودرېږه نرگس رازا چې وتښتو نرگس حرکت ونه کړې ودرېږه زر کوه نرگس زر کوه دامی واجه امیره عبدالله هغه پسې ورشه شاهین ازماره شاهین څه وشول ما ووهه دې اسکر زما امیر واژه مړ شوی خیر دی ورونه داسې روغتون ته بوځئ شکر وباسه چې ژوندی دی مخې ته دې وګوره که نه ښکته شي موټره غل دی ودرېږه په تخته موټر دې راوړه قومندان صاحب شکایت شوی چې سنګوریانو بازار کې ګډوډي کړې جنرال مانه معلومات غواړي څه خبره ده سرداره موږ له اصلي سره د امیر کوژدنه تبادله کوله قومندان صاحب خو ونه شو فرید له موږ سره چال وکړه نښته رامنځته شوه شاهین کومه تېروتنه وکړه نه قومندان صاحب د کومه ستونزه وي نو ګران زه یم پرته زما له امر نه بیا عملیات ترسره نه کوي سرداره امر پر ځای کېږي قومندان صاحب سرداره د اصلي لپاره موږ ټول ډېر خفه یو خو پیدا کولو ته یې نورې لارې ولټوه امر پر ځای کېږي قومندان صاحب سرداره سخت وغولېدلو ها محمد ده نازه اصلا نشته حالت جدی دی موږ باید اصلا پیدا کړو نه خیر کې خدایا شهیده
مهرباني وکړه خورې ژوند دی اوسې وروره نښانه ښوونکي ښه یې اصله تابوت کې ده ډاکټره نه پوهېږم مړه شوې ده یا که ژوندی ده زه څنګه ښه اوسېدلی شم ډاکټره شفا دې وي خورې ډاکټره خپلې جامې مې بدلې کړې ښه دې وکړل په رښتیا چې دا ډېر ښه ښکارې ته ولې د اصلي پر ځای ناسته وې چا درته وویل ووایه اصله چېرته ده خبرې وکړه جلۍ شاهین نوم دې شاهین دی که نه د څه شي شاهین درته وایم اصله چېرته ده لږ صبر وکړه خبرې وکړه که نه لږ صبر وکړه صبر وکړه اوف زه نه پوهېږم چې مېرمنه دې چېرته ده ما هر څه ډاکټر ته وویل هو ګوره ملګريه شاهینه بېشان د پېښې په اړه هېڅ کوم تړاو نه لري کله چې دا خوارکۍ نجلۍ ولسوالۍ ته راتله هغو وحشیانو تښتولې ده له هغه نه وروسته یې دې ته د سنګوریانو ریښې اغوستې ده دا نجلۍ له دې پېښې سره هېڅ کوم تړاو نه لري والله چې باور وکړه یعنې شاته د اصلي ځای معلوم نه دی نه پوهېږم څه ووایم یعنې کوژدن زما مېرمنه رانوستله امیر چېرته دی نه پوهېږم څه ما په ارامه پرېږده زه نه پوهېږم شاهینه عمل یې ونه کوئ سمه ده بس دی دې خوارشه ناکامه شول کړه په هغه نجلۍ چغې وهې هغه نجلۍ ځګونه لري ها ما ته ښه وګورئ که په اصلي څه وشول تاسې دواړه مرداره وم پوه شوئ هغه اصله خو ډېره نېکمرغه نجلۍ وه وژنم دې جلۍ شاهینه ته څه کوې ته څه کوې شاهینه ته له دې جلۍ نه څه غواړې مېرمنه مې اصله مې غواړم ولې نه پوهېږئ د دې کوژدن د فرید کاز دی دا جلۍ هم پر څه پوهېږي زه په هېڅ نه پوهېږم څو ځلې مې درته وویل دروغ مه وایه کم عقلي حساب مې مه خرابوه بس دی بس دی سمه ده قومندان صاحب بس که مه خفه کېږه شاهینه سمه ده غلی شه ته هم ارام اوسه شاهین بد سړی نه دی د هغه پر ځای چې هر څوک یې هم داسې کوي زر کوه ځان چمتو کړه موږ ته خپل کلي ته بیایو امیر څنګه پیدا کو قومندان صاحب اصله څنګه پیدا کو د خدای په مرستې سره موږ اصله پیدا کوو پوه شوې هو پوه شوم بېژان کومه ستونزه خو نشته که نه نه څه خبره نشته ښه ده چې ته یې ډاکټره که نه ما به څه کړي وای بېژان اندېښنه مه کوه هر څه تېر شول وګوره زه ستا څنګ کې یم ګوره زه درته څه وایم موږ هغه نجلۍ خپل کلي ته رسوو بېرته راسو بیا به دواړه یو ځای هغه پارک کې د چکر مکر ووهو څه وایې زه هم خپل کلي ته ځم ډاکټره یا ته ولې دومره زر بېرته ځې ها دواړه به لږ چکر مکر ووهو بیا به دې زه خپل کلي ته ورسوم یا سمه ده څنګه چې ته غواړې هماسې به وشي ډاکټره ته لږ صبر وکړه زه بېرته راځم بېشم دا دی راغلم ګرانې مېرمنې امر وکړه ګرانې زه دې خدمت کې یم زما ښکلې ملکې څه وایې نه پوهېږم چې دا ته څه ډول یو سړی یې ډاکټره شرم دی شرم خپل عمر ته دې وګوره او دې جنۍ ته وګوره ها ګوره دا
دا جوای دا ته څه ډول خبرې کوي ما خو درته وویل چې هغه لبېژن مې ملګری دا زلال یعنې څه خبره چې ده نور هېڅ هم نشته هېڅ خبره هم نشته په ټلیفون کې مې چې ورسره خبرې وکړې هماغه جوای دی یا هر څوک چې دی ډاکټره ما ته یې څه حسن هم څوک نشته چې له تا سره حسابي وکړي سمه ده هر څنګه چې وي زه خو له تا نه طلاق اخلم ډاکټره ګوره ګرانې زلال د هغه وخت ولې ما ته داسې خبرې کوي ها ډاکټره زر کوه پورته شه چې ځو او ولې نه مړ شه دا دی راغلم خدای دې له تا نه راضي شي زلال موږ عملیاتو ته ځو بیشان زر کوه راځه خپله استخبارات چې ملګری باید خپل کلي ته ورسو زر کوه راځه چې موټر ته پورته شو هغه ښځه څوک وه ډاکټره هغه ښې ورپسې مګر څه هغه یوه ډېره ساده او مکاره ښځه ده کیسې کې مه کېږه زما لپاره خپل ځان قربانوي الله ګرانوانې تکلیف لري زر کوه پورته شه آفرین زه هم کېناستم افسوس دې وي په هغې نجلۍ نو پوهېږي ډاکټر څه ډول یو سړی دی پوه یې څه هم بیا مې غوږ ته ننوتی ګوره له ما سره ته څه کار لرې له ما سره څه کار لرې زه لاړ شه خپل کار دې وکړه وایشتم دې کمه کړې ما خو درته ویلي وو که نه ما خو درته ویلي وو چې مرګه روان دی خوشې که ساتم کو خبر کې دننه نشوي ته هېڅکله هم خپله مېرمنه نشي پیدا کولی بخښنه غواړم نه زه هېڅ بخښنه نه غواړم سر هېڅ هېڅ خفه نه یم شاهینه زه خو وایم چې هغې کمقلې اصلي ستا لیاقت نه درلوده یعنې سمه په خبر نه پوهېږم خو ډېره خفه شوم انشاءالله چې خپله مېرمنې ته به ورسېږي بلې ته چېرته یې چېرته مو چې یو بل سره لیدل هلته رانغلې اندېښمن شوم بیژن امیر مې هم څنګ کې دی د کوژدنې په اړه یې اندېښنه کوي پلاره زه له عسکرو سره یو ځای یم د نرګس په نوم یوه نجلۍ ده دوی هغه خپل کلي ته رسوي زموږ کلي ته نږدې دی له هغه ځای نه زه زر راځم پلاره پوه شوم سنګوریان ستا کوژدنه خپل کلي ته رسوي کوژدنه دې ژغورل شوې ده شکر دی ودرېږه امیره امیره ودرېږه ودرېږه امیره امیر کلي ته ځي ته هم همالته واوسه که هغه د سنګوریانو لاسته ورشي نو موږ ته مصیبت پیدا کوي زموږ کور هم دلته دی قومندان صاحب د شاهین د کړو په اړه بخښنه غواړم هغه له خپلې مېرمنې سره ډېره مینه لري نرګس تا هم له یو چا سره مینه کړې ته دې پوهېږې چې مینه کول څه معنا لري شاهین له اصله سره ډېره مینه لري موږ باید د شاهین مېرمنه پیدا کړو
فرید ځناور چې اصله تختولې ده ستا کوژدن هغه ته خدمت کوي امیر ته د اصلي ځای معلوم ده نرګس ته د خپل کوژدن ته رسیږي مرسته وکړه چې شاهین هم اصلي ته ورسیږي که د اصلي په اړه دې څه معلومات پیدا کړه موږ ته ووایه همدارنګه که کومه ستونزه وه نو سردار دې ورور دی سمدلاسه تا سره مرسته کوي که معلومات مې لاسه راوړل نو ژمنه کوم چې تاسو ته خبر درکوم نرګس زر کوه ته کور ته لاړه شه زر کوه ځه زه هم ځم ډاکټره والې زه ها پلار مې اړیکه ونیوله څه کار یې راسره دی که لاړه نشم بیا غوسه کېږي داسې چې دا نو اوس لاړه شه زه درته څه نشم ویلی همدارنګه هغه ستا پلار دی پلار دې دی پلار دې دی که ودې وهي هم بیا هم خیر دی نو مه خفه کېږه پلار دې دی نو سمه ده شاهینه مه خفه کېږه دا ورځې تېرېږي که ته وغواړې نو زه د بیا ګورم شاهینه خبرې به وکړو کېدله چې یوازې د هغې جرې د رسولو لپاره راغلي وي دوی حتما کوم پلان لري نازا داسې نه چې هغه مایک غورځېدلی وي فکر نه کوم سرداره جیب کې مې کېښوده دروغ مه وایه میره پوهېږم ته فریده کار کوي ته په دې پوهېږې چې هسکته چېرته ده دا مسله من پورې اړه نه لري دننه چې دی نه والي ورپسې نه ورځو ارامه اوسه شاهینه امیره هغه عسکر ډېر ښه انسانان دي موږ باید له هغوی سره مرسته وکړو څنګه ښه وي هېر دې کړه هغوی زما د کورنۍ ټول غړي ووژل هغه شاهین نومې ځناور زما د 11 کلن ورور ووژه ته له ما سره مینه لرې پوهېږي زه له تا سره ډېره مینه لرم که هغو عسکرو په ما څه کړي وای نو بیا داسې خبره مه کوه نرګس له تا نه پرته ژوند نشم کولی شاهین هم له خپلې مېرمنې سره مینه لري د کورنۍ غړي د تېروتنه کې ووژل شول ما خو درته وویل که نه هغوی ډېر ښه انسانان دي امیره که د عسکرې ځای درته معلوم وي نو جګړه سر درته ووایم چټیات مه وایه نرګس فرید سره د خیانت کولو سزا مرګ ده ته له څه ډول کسانو سره کار کوې امیره موږ به څنګه واده وکړو او خپل ژوند جوړ کړو اوس نو دوی بیا څه کوي په کور برید کوي بله له کونه ووځه عسکر په کلي کې دي امیره چېرته ځې دې خوا ته راشه قومندان صاحب د خدای لپاره امیر ته څه مه وایه کوژان دې پوهېږي چې موږ ترې څه غواړو نرګس امیره اصلا مو چېرته خاکه کړې ده نه پوهېږم پوهېږې د خدای لپاره حل ووایه امیره زما لپاره حل ووایه خیر دی اصله تښتېدلې ده نشته ګوره زناوره دروغ مه وایه اصلي وویل چې زه یې تابوت کې خښه کړې یم زناوره ما ته وګوره زناوره
تر څو چې دې د اصلي ځان یې وښودلی ژغورېدلی نه شي. پوه شوې؟ پوه شوې څنامره؟ سمه شاهینه لس ازمانه مې زده کړي اغېزه یې ډېره ښه ده. پخوا زه هم سازمان سره وم. دلته داسې اوړه چوي بیا یې د انسان په سترګو په مخ د بدن په ټولو غوړې څڅوي. ګوره دا انسان ډېر خرابوي. داسې مه کوه. داسې مه کوه عسکره مه کوه د خدای لپاره داسې مه کوه. موږ واده کوو امیره د هغه جنس دی ورته وښیه چې دا جنجال خلاص شي. خیر دی امیره زرګوه حال ورته ووایه. نه صبر وکړه صبر وکړه عسکره. ګرانه د کوژدنې خبره دې ومنه که نه نو مخ دې سوځوم کم اخله. حال ووایه زناوره. صبر وکړه رښتیا وایم اصله یې په پخوانۍ کرونده کې یې ساتله. د تبادلې لپاره زه لاړم چې رایولم خو چېرته چې اسره ساتل کېدله هلته نه وه. خبر شوم چې هغې ساتونکی بېهوشه کړی. ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړه. دروغ مه وایه زناوره دروغ مه وایه. اصلي له ما سره اړیکه ونیوله. تاسې هغه ژوندی په تابوت کې ښخه کړې. امیره د خدای لپاره رښتیا ووایه که نه. ګوره سوځېږي لږ وروسته به وسوځېږي. زه د نرګس په سر قسم خورم چې رښتیا وایم. ما ته وګوره ما ته هغه کرونده چېرته ده؟ د پولې نه اخواته 1 کیلومتر وړاندې. موږ به هلته بوځې. که هلته لاړ شي بېرته نه شي وتلی. ته مونږ هلته بوځه بېرته وتل مونږ پورې اړه لري. راځه همدا اوس ځو. شاهینه لاسونه یې ولټاکه. امیر به څنګه شي جګړن سرداره مونږ واده کوو وروره. نرګس هر څه ستا کوژن پورې اړه لري. که اصله یې موږ ته راکړه نو بیا واده کولی شئ. راځه دوی حتما کوم پلان لري. ګورم چې دوی څه پلان لري. بیژن ګرانې سمه شوه لاره نه شوې زړه دې ونه شو له مانه لرې لاړه شي. نه ډاکټره دلته مې د خپلوانو کور و. ښه هغوی کره لاړم لږې خبرې مو سره وکړي. اوس نو زه خپل کور ته ځم. ښه ده ډاکټره مشه زر کوئ چې ځو. ګوره جلې درته مې وویل چې دا ځای سم ځای نه دی. زه لاړه شه خپل پلار ته دې خپلې مور ته دې لاړه شه. زه په مخه دې ښه شه ګرانې خپل پلار او مور ته لاړه شه. ځه لاړه شه خدای پامان پورته شه. ډاکټره پخوانۍ کروندې ته ځو. راځه بیژن سنګوریانو امیر ونیوه پخوانۍ کروندې ته راځي. له هغه ځای نه زر ووځه پلاره. را دې شي بیژن اندېښنه مه کوه دا ډېر ښه کار کېږي. اوس د دې وخت راغلی چې زه د خپل زوی غچ ترې واخلم. مرستې ته دې راځم پلاره. دا ځای به په دوزخ بدل شي. ته لرې اوسه بیژن لورې. ژوندي مو نه پرېږدم کم اخلانو
تاسې ټول یو مرداره غم قماندان صاحب زه پوهېږم چې اصله هم دلته ده وړاندې ځو اصله پیدا کوو بېرته راځو آرام اوسه شاهین آرام اوسه په کمین کې دوه راکټیان دي شاته هم څو ترهګرو سنګر نیولی یوه پیکه هلته ده یوه پیکه یې هم پاسېښې ده مشر د کماکلانو ښه چمتووالی نیولی ها هر څومره چمتووالی چې نیسي ودې نیسي هر څنګه چې اوس زه اصله پیدا کوم له دې ځای نه ژغورم شاهینه دومره اسانه نه ده زر کوئ زه هلته څو کسان دي 15 کسان به وي موږ ته پته نه دي هغوی به څنګه پوه شوي وي چې موږ دلته راځو نه پوهېږم یا دا پراته له همدې جملې نور به څه نه پوهېږي ها وژنم یې مشه که قرارګاه ته یې بوځو بیا به وګورې چې څنګه د بلبل غوندې خبرې کوي څه کوو قماندان صاحب یو کس له ما سره پاتې کېږي نور کسان مو هلته ځي خو له هغه ځای نه نشي وتلی خبرې مه کوه که موږ همداسې مخته لاړ شو کیدای شي لږ واک سره مخ شو بله چاره هم نشته اصله باید پیدا کړو خو تر هر څه لومړی باید د هغوی راکټونه بې ځایه وکارول شي زه پوه شوم مشه هغه موږ باید اوس له هغه موټر نه تېر شو څه وایې هغوی باید اوس وخت راغلی وای که نه هغوی بیا څه شول شاهینه موټر تیار دی سمه ده شاهینه زمریا موټر تیار دی ها تیار دی قماندان صاحب تیار دی زر کوه زمریا حرکات وکړه امرا په ځای کې قماندان صاحب بسم الله زر کوئ چې ځو هله زر کوئ چمتو اوسئ خیر کې خدایه که موږ همداسې مخته لاړ شو نو کیدای شي لږ واک سره مخ شو بله چاره هم نشته اصله باید پیدا کړو تر څو چې اصله پیدا نه کړم له دې ځای نه هېڅکله هم نه ځم بس نه کوي چې اصله پیدا شي که زما هم شم خیر ده شاهینه ځان وغورځوه شاهینه ځانونه به یې غورځولی شاهینه ملګريه ځان وغورځوه
ته وسای ځان ته ورته زه راځم ټول راکټونه په مواد کوي دا څه کوي زور ځان د مار خولې کې غورځوي سرداره ځان یې ونه شو غورځولی مشره هغه څه وکړه هغوی ټول مړه شول ټول ختم شول ټول سنګوریان ختم شول شاهینه زمری یې ښه شاهینه خیر کی خدایا ژوندی دی آفرین په تا زمری آفرین په تا زمری زر کوئ هلکانو وار زموږ دی ویې بلئ دوی خو نه دي ختم شوي دي کاچیانو زر کوئ هغوی وولئ سرداره پام کوه سرداره سرداره په پوندو شه دوی څه ډول انسانان دي دوی خو زموږ ټول کسان وویشتل فریده د سنګوریانو نشې ژغورېدلی یوه ورځ یې پیدا کوو او وژنو دې پاس سمسانه ته نه څوک یې کم عقله جګړانه فرید هېڅکله هم نشي پیدا کولی ووهي زموږ ټول کسان ووژلي دي اصلا نشته قومندان صاحب باور وکړئ ټول ځایونه مو ولټول شاوخوا ته داسې هېڅ ځای نشته چې نوی ژور شوی وي نشته مشره ټول ځایونه مو لیدل نشته همدلته به چېرته وي قومندان صاحب اصلې نور نو غږ دې وباسه اصلې ځای دی یوازې ماته معلوم دی شاهینه امیر ځان سره واخلئ قرارګاه ته ځه اصله به څنګه شي قومندان صاحب هغه په تابوت کې ده د تابوت هوا خلاصېږي د کولو څه نشته امیر قرارګاه ته به یې زمری هغه به د فرید ځای وښیي
په دې ډول سره کولی شو چې اسلحه پیدا کړو وخت له لاسه نه ورکوو زر کوئ حرکت کوو زر کوئ پلاره زه په کرمنده کې یم سنګریانو له پېښو نه خبر یم امیر یې ونیوه هغه بیایي که په هغه ډېر فشار راوړي نو حلوایي موږ ټول ورځ ورکوي پلاره موږ باید یو څه وکړو هغه کمعقل سنګریانو ته نه پرېږدو کرونده مې وښودله دا مې هم وویل چې عسکر یې چېرته ساتله نور نو له ما سره څه کار لري جګړه نه خو ته فرید پېژنې هم داسې نه دی امیره ها ته د هغه یو نږدې کس یې فرید څوک دی چېرته دی دا هر څه باید موږ ته یو یو ووایې زه حال نه وایم جګړه نه که مړ هم شم حال نه وایم څوک حال نه وایي څوک هم دا خبره کوي فرید ما ژغوري هغه ما ته هسې نه پرېږدي ډاکټره راځه چې ځو نازه څه وشول ګرانه ها ځان دې سوځي زناوره سنګریان دلته راغلي ول د تابوت سار یې حملس کړی و زه باید شاهین هغه سردار لور ته ځان ورسوم هماغه جلۍ د اصلي پر ځای نه وه راغلی ها خدایه زه ورته نشم ویلی چې ته زما یاسین لور یې داسې ډول درد دی خدایه دا چې اصله اړیکه نشي نیولی په دې معنا چې اوس هم له فرید سره ده یوازې امیر ته د فرید سره دغه خپرونه تاسو ته د کربو انرژۍ لخوا وړاندې شوه